دا پکوم نم چه یادیگی دا دینم بی حرمت دا پکوم نم چه یادیگی دا دینم بی حرمت دا نقریین عیسائی خلق جباد دس پیدا نقریین عیسائی خلق جباد دس پیدا دا پکوم نم چه یادیگی دا دینم بی حرمت دا پکوم نم چه یادیگی دا دینم بی حرمت دا نقریین عیسائی. دا نظم د هیواد نه بهر مشهور ملحد او کمونیست او د انګریزانو همکار المعروف کاری عیسی مرتد پسی جرح ده په आवाज د صلاح الدین انتظار شاعر ملګری د شوکت علی فدا د اسلامي امارت د سوشل مبارزینو بالخصوص د فرهاد افغان لخوا وړاندې کیږي. نپننگ نپ حیائی تدکم نسل پیدائی یہ پا دین دا انگریزانو پا پختو جبا لگیائی ستا پخلا دا پختو جبا دا دی جبی بدلامی دا ستا پخلا دا پختو جبا دا دی جبی بدلامی دا نقارین عیسائی خلق جبا دی دس پیدا نقارین عیسائی خلق جبا دی دس پیدا پا خدمت کے دیارانو وینزی سپیدا انگریزانو دا دی کار دا دی روزگار دے یہ مزدور دی یورپیانو سوشل میڈیا تناستے پا زبان دی پوچھ گوئی دا سوشل میڈیا تناستے پا زبان دی پوچھ گوئی دا نقارین عیسائی خلق جبا دی دس پیدا نقارین عیسائی خلق جبا دی دس پیدا دا پکم نم چه یادیگی دا دینم بی حرمت دا پکم نم چه یادیگی دا دینم بی حرمت دا نقارین عیسائی خلق جبا دی دس پیدا نقارین عیسائی خلق جبا دی دس پیدا نکای پتلون لباس تا مړ ضمیر د مړ احساس تا عیسایانو کې د ژوند د یاران د خاصل خاستا په بربند معاشره کې ستا بربند زندگی دا دا پکوم نم چې یادیږي د دینم بی حرمت دا نقارین عیسائی خلق جبا دی دس پیدا نقارین عیسائی خلق جبا دی دس پیدا کړي تحریف د آیاتونو د صحیح روایتونو یې سردار د ملحدینو د دهریانو د فکرونو کړي تحریف د آیاتونو د صحیح روایتونو یې سردار د ملحدینو د دهریانو د فکرونو فدا شعر کی لکلی ستا د ژوند ښه عکاسي ده فدا شعر کی لکلی ستا د ژوند ښه عکاسي ده دا پکوم نم چې یادیږي د دینم بی حرمت ده نقارین عیسائی خلق جبا دی دس پیدا نقارین عیسائی خلق جبا دی دس پیدا